چې نه وخت شو تاسو ډیر زیات ستړي یاستئ نو بس یو دوه درې شعرونه چې دي نو دا به تاسو ته ووایم چې دا که دا دغه ناست وي د اسرار خان ناست وي نو ښه به وي دوه درې شعرونه د غزل نه راغواړم چې که کار لري نو ښه شه جوخ دغه چنې ته ډډه که کار لري نو ښه شه جوخ دغه چنې ته ډډه سوری به دې ځي له راغلی وي چې خان پاڅي که کار لري نو ښه شه جوخ دغه چنې ته ډډه سوری به دې ځي له راغلی وي چې خان پاڅي او ما لږ ورپرېږدئ په تندي ورته ورغه وږدمه ما لږ ورپرېږدئ په تندي ورته ورغه وږدمه تاسو بیا وګورئ چې څنګه دي پیریان پاڅي ما لږ ورپرېږدئ په تندي ورته ورغه وږدمه تاسو بیا وګورئ چې څنګه دي پیریان پاڅي او زمونږ په منځ کې د وختونو دې تضاد ته ګوره زمونږ په منځ کې لکه موږ ټولو پښتنو ته وګوره زمونږ په منځ کې د وختونو دې تضاد ته ګوره بادار چې کوم وخت کې څملي نو دهقان پاڅي لکه موږ مقام څنګه جوړېږو یو سړی په 15 بجې باندې ویده کېږي او بل په 15 بجې رېکېږي نو د دې نه قوم نه جوړېږي زموږ په منځ کې د وختونو د تضاد ته ګوره بادار چې کوم څه ټیم کې څملي نو دهقان پاڅي او رب خو دې نه کړي چې ملي جذبې مو زنګ ونیسي رب خو دې نه کړي چې ملي جذبې مو زنګ ونیسي د ملالۍ په ټپه اوس خو ایوب خان پاڅي او یا د ماشوم کیلونه یا د خپل ټبر زړوکې یا د ماشوم کیلونه یا د خپل ټبر زړوکې دا سړی هر سحر په یو نوي ارمان پاڅي او شعرونه ډیر دي خو د اخرنی یو شعر ته راخلم چې موږ به یو لوبه کوله موږ به هغې ته جانجوک وه تاسو چېرته کړی دی ماشومتوب کې لکه موږ که چا خبرې وکړو نو هغه له موږ سزا ورکوو جانجوک یو قسم له د خاموشۍ یو پرکټس و هم ډېر ښه لوبه وه عجب ماحول دی د نړۍ ډېر مشران راټول دي عجب ماحول دی د نړۍ ډېر مشران راټول دي جانجوک یې واچاو وینا ته باچا خان پاڅي